تازه او د پرمختګ خبر د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. افغانستان او پاکستان د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو هوکړه وکړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په عبوري سیمو کې د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو سره لا وشوه. د دې خونې مشترک مشر خانجان الیکوزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل په دې باندې بحث وشو چې عبور او مرور د موټرو ژر نه کیږي او د ورځې یو طرف نه 250 پورې موټرو ځي او بل طرف نه همداسې پریکړه په دې وشوه چې کار زیات کړو او بالاخره په 40 ساعتونو کې 900 موټرې تبادله شي. البته دا کار ډیر ښه دی، انتقالات کې سرعت راولي او تجارت د دواړو ملکونو زیاتوي. خانجان الیکوزی د سرحدونو د کمیټې د دې وروستۍ پریکړې د تطبیق غوښتنه وکړه. په دې وروستیو کې طالب چارواکو او د پاکستان حکومت د بار وړونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزې او پاسپورت شرایط سخت کړي چې له امله یې دواړو خواو ګڼ شمېر موټرې ایسارې پاتې دي.